د حکمتیار حوصله ختمه سول. ګلبدین حکمتیار د یوه نوي جنګ د پیل خبر ورکړ. حکمتیار طالبانو ته سخت غوسه سوی او له طالبانو څخه یې ګیلې کړي. حکمتیار پر ده باندې برید کوونکي هم رسوا کړل. دا چې حکمتیار څنګه د نوي جنګ د پیل اعلان وکړ، هغه ولې طالبانو ته غوسه دی، پر هغه برید چا او ولې کړی. که غواړي یا د پوښتنې مو ځواب سي نو ویډیو تر پایه وګورئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي په داسې حال کې چې د طالبانو له حکومت څخه یې ملاتړ کړی، خو وایي چې یو لړ امتیازات پرې بند سوي دي. د حزب اسلامي مشر انجینر ګلبدین حکمتیار وایي د تیرو 14 میاشتو راپدې خوا د حزب اسلامي دفتر د مامورینو او کارکوونکو حقوق او معاشات چې د تیر حکومت لخوا ورکول کېده نه دي ورکړل سوي. ښاغلي حکمتیار پرون جمعه د ډسمبر 9 په خپل جومات کې د جمعې لمانځه د خطبې پر مهال ویلي چې د تیرو 8 میاشتو راپدې خوا د دفتر، جومات او تلویزیون برېښنا هم قطع سوې ده. هغه زیاته کړې چې د برېښنا لګښت یې هم د تیر حکومت لخوا ورکول کېده. نوموړي زیاته کړې چې د برېښنا قطع کېدو له امله د هغه د دفتر شاوخوا امنیتي کیمرې هم بندي سوي دي. د حزب اسلامي مشر همدارنګه زیاته کړې چې د طالبانو حکومت د نوموړي د دفتر امنیت ټینګولو لپاره 10 امنیتي کسان ورکړي چې په خبره اعاشه یې دی خپله ورکوي او د امنیت په ټینګښت کې رول په هیڅ حساب دی. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د نوموړي دفتر ته نږدې پر ایمان جومات برید کې یو تن ووژل سو او څو تنه نور ټپیان سول. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د تیرې جمعې ورځې خطبه کې همدارنګه ویلي چې د حزب اسلامي اړوند پوهنتون هم د طالبانو حکومت لخوا بند سوی. هغه یاد پوهنتون د هیواد له معیاري او سابقه لرونکو پوهنتونونو څخه بللی دی. د طالبانو حکومت تر دا مهاله د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. همدارنګه حکمتیار خپلو پلویانو ته وویل چې د یوې بلې جګړې او مبارزې لپاره چمتووالی ونیسي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار له خپلو پلویانو غوښتي چې یوې بلې جګړې او مبارزې ته چمتووالی ونیسي. هغه زیاته کړې له کله راهیسې چې له تیر حکومت سره یې د سولې تړون کړی، یوازې دعوتي، فرهنګي او سیاسي کارونه یې ترسره کړي دي. همدارنګه حکمتیار ویلي پر ما برید کوونکي تاجکستاني وګړي وو. هغه ویلي چې د تیرې جمعې ورځ یې پر جومات دواړه بریدګر د تاجکستان اوسیدونکي وو. حکمتیار د لیندۍ پر 18 د جمعې د لمانځه په خطبه کې ناستو کسانو ته د یاد برید په اړه نور معلومات او جزئیات وړاندې کړل. نوموړي وویل دواړه بریدګر د لمونځ کوونکو په بڼه راغلي وو. چاودیدونکي توکي د خپل موټر په سویچ بورډ کې ځای پر ځای کړي وو او موټر یې د مراجعینو موټرو پارکینګ کې درولی وو. د نوموړي په خبره چې له بریدګرو ټلیفونونه او نور اسناد ترلاسه سوي چې د پلټنو پر مهال به ترې استفاده کیږي. لومړنیو پلټنو کې معلومه سوې چې راغلي ترهګر د تاجکستان اوسیدونکي وو، افغانان نه وو. ترهګرې ډلې ونه سو کولی چې افغانان دغه برید ته چمتو کړي. حکمتیار ویلي چې دوی دمګړۍ کومه ډله نه تورنوي، خو له بشپړو پلټنو وروسته به معلومه سي. د زیاته کړه کله چې اصلي تورن کسان معلوم سول خپل حساب به ورسره تصفیه کړو. قدرمنو لیدونکو، نړۍ مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت، ښې چارې، د الله پامان.